د شکر ناروغي څه ته وایي؟ موږ او تاسې یعنې خواړه چې خورو په ټولو خوړو کې چې دی ګلوکوز یا شکر یا بوره شته دی. دا د کولمو د لارې نه د وینې دوران ته داخلیږي. د انسان په بدن کې یو ماده موجوده ده چې د انسولین په نامه یادیږي. کله چې ګلوکوز د وینې دوران ته داخل شو یو څه اندازه چې دی دا په پیاوړتیا یا انرژۍ باندې بدلیږي او نور چې دی پاتې کیږي. دا څه چې پاتې شي انسولین دا راخلي او په بدن کې چې دی زیرمه کوي. بیا چې بل ځل ورته انسان انرژۍ یا پیاوړتیا ته اړتیا ولري نو دا په چی باندې بدلیږي؟ بیرته په ګلوکوز باندې بدلیږي او د انسان هغه ضرورت چې دی پوره کوي. کله چې دا انسولین خپله دنده صحیح اجرا نه کړي او یا خو هیڅ په وجود کې تولید نشي یعنی جوړ نشي نو هلته چې دی د شکر اندازه په وینه کې لوړیږي او دې ته چې دی د شکر ناروغي وایي. په شکر باندې به نورې ویډیوګانې هم کوو. زما سره پاتې شئ او که دا مو خوښ